اول چې مکتب مو نو ایجاد کړ په 1302 کې په دغه اجرا کې موږ تدریس کو دغه کوټوي د نوې درجه جوړ کړ د صحاکه مو د سفار سنتونه ته جوړ کړو چې شاګردانو مو تدریس کړو خو په ډېر مشکله مو تدریس کړ ځکه چې ډېر تانګ د خپل ویني وړي کې دا بیا مو په دا طرف کې تر څو خپل کو د تشابه پوره او به پوره په تفریح پوره په دا طرف کې تر کې د سکترې کې چې تفریح مو په دا طرف وګرځي ځکه چې دا غزه ډېر تانګ نو هغه وخت کې فامیل دا ډېر یوتو ګاډه ورونه مې وو پاکه ژوند پرې یې وختل چې د مو وانجار باید چې خپل زده کړې کړې د خپل زده کړې نه ګټه وکړي د باس کوتل شي نو کله خلک نه وختنه وکړي چې مو وانجار په دوه څه دا چې کله خپل لونه پرېږدي او کله خلک مو وختنه ومنله خپل لونه یې د وجرې تر پریکړې په وجرات مو اواز نه شروع وکړه په وخت کې د قراردادي کوونکي په صفت مې وظیفه اشغال کړه اور مشروع کړو ان په هغه خپل وجرات کې مو تقریبا 2 دورې فرهنګ ورکړل یې نه بعد په دای کلی په دا سها چې د کلی طرفه دولت توقف شوی دی یو کې عمرسته دا مکتب موږ ته ایجاد کړو په هغه وخت کې مخکې د پخواني رئیس خزانګل چې وو تمیر رئیس خزانګل ته جوړ کړی دی په خپل لګښت چانه کومه وخت وی چې پار طریقه وی آیته جوړ کړی د یو تمیر چې دی دا طرف ته دا کفته جوړ کړو چې کله مکتب ورسېدو سار ته جوړ شو ترمیم شو په 15 کور کې موږ خپل مکتب چې یو طرف خپل ګورمه مې هر انتقال کړی د مکتب ولا تکلیف وبلی نه و تکلیف ځکه چې دا شاګردان وټلې موږ ته نه تر وګورئ به وګورئ چې کله ځکه چې وته وبې مشکل ډیر وو یې مشکل ډیر وو خو یې کورنۍ دا مامانیت ونه کړو چې د شاګردانو مو ویلې ته ویلې نه وځي ویلې چټلې ته جوړوي ته شاته ویلې ترسي مو بلار دې دې ته ویلې چې خو په ډیر وینته دی د کله خلک پورا ځکه ډېر افتخار ولرم چې کور مې ته د کور مې ته ځکه مې نه چې زه په خپل ځل افتخار کوم زه په خپل فامیل نه افتخار کوم چې دومره خلک ته کله خلک مشمونه ته اجازه ورکړه دا ډېر مشکل دی په سارو کوتل چې نن موږ دغه خړ پړې وجرې په برکات ته خیال دي نن پانتونونه فارغ شوي دي خیال دي مې کلینیکو کې وظیفې اجرا کوي خپل استاد دي په انسټیټیوټ کې درسونه ورکوي نه د شکر په کلینیک کې دندې اجرا کوي داسې په بسرحده کې داسې په نور شفاخانه کې دا داسې مثال ته وښیلو او په دا کې وظیفې اجرا کوي زه په دا خیال ته نه ډېر افتخار کوم چې زه د وینم زه دومره د خوښۍ احساس لرم خوښي احساسوم چې بالکل ډېر